فاستبقوا الخيرات په نیکیو کې وړاندېوالی وکړئ. د آیت نه یو دا پته ولګېده چې سړي د نیک کار څه اراده راشي، نو په کار دا ده چې سړی هغه نیک کار وکړي، وړاندېوالی پکې وکړي. ځکه کله کله داسې وشي چې د نیک کار اراده راشي او په دغه وخت کې ته ونه کړې، نو دغه ارادې ده توفیق چې د الله پاک سلب کړي، بیا سړي ته نه راځي. مثال په طور سړي د بعض ټایم کې راشي 2 رکعته نفل وکړه، یا د حج څه توفیق میلاو شو، پړکې راله، یا د عمرې یا د صدقې یا د هر څه چې د نیک کار او بس تا پړکې راله، د فلاني سړي خدمت وکړه، مدد وکړه، نو بس په کار دا ده چې سړی پکې وړاندېوالی وکړي. ځکه چې دا په دغه ټایم کې د دې زړه کې داسې یو کیفیت راشي، او دغه کیفیت چې دی بس دا یو غیرتي غونده کیفیت بیا نه راځي اکثر، بس په هغه ټایم باندې چې دی په نیکۍ کې چې وړاندېوالی کول پکار دي. بل دا چې بلا د عذر د وجې چې سړي ته عذر نه وي، نو په کار دا چې په نیک کار کې سړی تاخیر نه کوي. فاستبقوا الخيرات الله پاک فرمایي په نیکۍ کې سړی وړاندېوالی وکړي. نو چې سړي ته څه عذر نه وي او نیک کار یې لمونځ وخت راغی، په کار دا چې سړی دې لمونځ وکړي بلا د عذر د وجې سړی ته په هغې کې تاخیر نه کوي. یا دې کې چې هر نیک کار دی، که هغه صدقه ورکړې یا ستا حج او روژه یا وغیره هر څه چې دې په زړه کې راغله، نو په کار دا چې سړی بلا د عذر د سړی هغه چې دی په هغې کې تاخیر نه کوي. ځکه که نه بیا دا واپس انسان نه شي کولی. فاستبقوا الخيرات